مونږ هم د دې حکومت څخه د دې غني څخه حمایت نه کوو، مونږ هم سوله غواړو. خو تاسو مونږ نن ورځ خبر شوم چې تاسو په استانبول کې اشتراک نه کوئ. ولې دا زما سوال دا ده، ولې تاسو اشتراک نه کوئ په استانبول کانفرنس کې؟ او ستاسو نظر د فدرالي په حکومت کې څه ده؟ په آینده کې د حکومت چې راځي دا باید څنګه حکومت وي؟ فدرالي حکومت یا ورته تعریف کوروره فدرالي حکومت وایي څه ته نوم دی اورېدلی؟ فدرالي حکومت هغه حکومت ته وایي چې غیر متمرکز دی، قدرت د محترمه اول خو د ترکیې د کنفرانس په باره کې دا هم مهم موضوع خو موږ نه لایف کې ځکه وانه چوله چې په دې باندې لایف وکړو. زما غږ لرئ؟ غږ دشته قاری صاحب. د ترکیې په کنفرانس کې اسلامي امارت ګډون نه کوي ځکه د ترکیې د کنفرانس په اړه چې کوم جزئیات یا کوم شروط اسلامي امارت لري هغه تر اوسه نه دي پوره شوي. اسلامي امارت په داسې کنفرانسونو کې یا په داسې غونډو کې ګډون نه کوي چې هغه چې څرګنده نتیجه او ثمره نه ویني. هغه غونډو کې موږ ګډون کوو چې د سولې لپاره یوه څرګنده واضحه لاسته راوړنه ترې لرلی شو. په داسې غونډو موږ وخت نه ضایع کوو. امریکایانو ته ویل شوي دي، هغوی نه غوښتنه شوې ده، همداسې ترکانو نه غوښتنه شوې ده چې تاسې اجنډا واضحه کوئ او دلته نور هغه شیان چې هغه لازم دي او شرایط دي د کنفرانس لپاره د هغه باید واضح شي او پوره شي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې د ترکیې د کنفرانس په دې کې د ګډون د ردولو سره به اوس واضحه شوي وي چې د افغانستان د سولې او د جنګ کیلي دا د چا په لاس کې ده. یعنی دلته په موږ باندې نه جنګ څوک تپلی شي، موږ که جنګ کوو هم خپلواک مو ده، که سوله کوو هم خپلواک مو ده. په موږ باندې سوله هم څوک نشي تپلی. موږ د کابل ادارې چارواکي نه یو. موږ د کابل ادارې چارواکي نه یو چې امریکایان غوږونه راتاو کړي، کومې غونډې ته مو ولګي بیکونه میکونه راته ډک کړي چې ځئ. نه په ایجنډا خبر وو یا په یو شي لکه مسکو ته چې امریکایانو دغه ګوډاګیانو غوږونه یې تاو کړل راویې لېږله. اول ته چې بیا ورشي بیا درشي ترې وباسي چې درشۍ سره مه راځه. ترکیې کنفرانس ته اسلامي امارت نه ځي. اوس د ټوله نړۍ هم زور ووهي، امریکا دې هم زور ووهي، د کابل نظام دې هم زور ووهي، د کابل اداره دوی ټولو تیاری روانه کړې وه، هر څه تیاری شوي وه. خو چې اسلامي امارت خوښه نه شوه، تاسې به وګورئ چې څو پرې د اسلامي امارت شروط پوره نه شي په دا کنفرانس به نه کېږي، دا غونډه به نه کېږي. تاسې به یې وګورئ دا به هغه وخت کېږي چې کله د اسلامي امارت شروط د دې غونډې دپاره پوره شي، اسلامي امارت ته واضح ځواب ورکړل شي، هغه وخت کې به دا غونډه کېږي. دلته موږ اړخ د افغانستان د قضیې اصلي اړخ موږ یو، موږ د دې هیواد وارثان ځان بولو، موږ د امریکایانو سره مقابل لوری یو، موږ د سولې لوری یو، موږ د جنګ لوری یو. د موږ د خوښې نه بغیر دلته یو کار څوک نشي کولی، نه موږ باندې څوک سوله تحمیلولی شي، نه خپلې پرېکړې په موږ څوک تحمیلولی شي. دا یوه خبره. بل محترمه تاسې د فدرالي او د غیر متمرکز نظام په اړه وویل. افغانان اسلامي نظام غواړي. موږ اړتیا نه لرو چې د لویدیځ څخه د فدرالي یا د مرکزي حکومت اصطلاحات راوړو او دلته یې کاپي کړو. موږ اسلامي نظام غواړو. اسلامي نظام د هر قوم دپاره، د هر ولایت دپاره خپل حقوق ورکړي دي، هر چاته خپل حق ورکړی ده. راځئ چې په اسلامي نظام راټول شو، موږ تاسې ټول مسلمانان یو. ولې د اسلامي نظام نه ویره ولرو؟ د اسلامي نظام نه که ویره لري، غیر مسلم به یې ترې لري. غیر مسلم باید د اسلامي نظام نه ویره ونه لري، ځکه په دیموکراسۍ کې، په لویدیځ سیستمونو کې د غیر مسلمه اقلیتونو حقوق دومره نه دي محفوظ لکه څومره چې په اسلامي نظامونو کې محفوظ دي. تاریخ وګورئ، د اسلام تاریخ وګورئ، مسلمانانو په خپلو ملکونو کې دغه اقلیتونو ته چې هغه غیر مسلم اقلیتونه دي، هغوی ته مسلمانانو حقوق ورکړي دي، د هغوی سر و مال ساتلی ده. او د اسلام په تاریخ کې چې څومره اسلامي نظامونه تیر شوي دي، د دوی په سر و مال او د دوی په عزت چا لاس نه ده پورته کړی. دوی په امن کې ژوند کړی ده، د دوی ژوند محفوظ وي، د دوی سرمایه محفوظه ده، د دوی ناموس محفوظ ده، د دوی تجارت هر څه محفوظ دي، څوک کار نشي ورسره لرلی. اسلامي نظام دوی ته دا حق ورکړی ده. نو غیر مسلم هم باید د اسلامي نظام نه ویره ونه لري. مننه قاری صاحب. ورونو کوشش وکړئ چې هر وخت قاری صاحب ووایي چې مایک خلاص کړئ، په خبرو کې مال ویږي چې خلک پوه شي. د نجیب او د غني برخلیک به یو وي، مهرباني وکړئ اوس که کوم سوال لري.
نجیب او غنی برخلیک بیا وي مهرباني وکړه اورې او اورم ولې تاسو زما مایک کټه کوي مایک کټه مه کوه زه خپل سوالونه هغه وختو کې چې کله قاری صاحب مایک خبرې ختم شولې مایک بند شو اوس د سوال وکړه مهرباني او ډېره مننه ته ولې دا خبره کوي چې د نجیب او غنی سرنوشت یو دی یو د ان شاء الله یو د مهرباني وکړه سوال ته دراش او ډېره مننه زما سوال خو دا جواب ورکړه دا وویله چې مونږ اسلامي نظام غواړو مونږ هم اسلامي نظام غواړو خو زموږ دا درد او زموږ مسله دا ده چې د اسلامي نظام تطبیق کول مهمه ده ته چې اسلامي نظام غواړې مونږ هم اسلامي نظام غواړو بیا داسې نشي چې مثلا په گذشته کې هم مونږ اسلامي نظام درلوده خو تطبیق کول بیا نظام اسلامي نه و تطبیق کول هغه یو دیکتاتور و هغه نظام یو مثلا یو سړی زی وایي چې زه منځ کړی یم منځ ما کړی ده تا وایي نه بیا دوه بار منځ وکړي ما تا نه دې دپاره دوه وارې پېکوي چې مخکې ډېر قضا کړي او دا اوس دیموکراسۍ کې هم خلکو ډېر منځونه قضا کړي په کار د شپږ وارې قضایي او بل خبره ده چې یو انجلۍ یا مثلا یو ماشوم انجلۍ دا تاسو په کیبل کې وایي وهي وایي بمبار په باندې وکړو نه ګوره چې کیبل یو بمبار پی وکړو بمبار ولې وکړي نو دغه د کابل نظام او ګډاګۍ اداره صلیبیان د دیموکراسۍ د ګوره خبره ته ګوره خبره تا ته خو نه د دوی د دیموکراسۍ د پلي کولو لپاره د بمونو مور استعمال کړه خو زه دا دفاع نه کوم ما چیرته دا ویله چې ښه کار کړی ده ما چیرته وویله خازه سایشمانه قدرمنش زه دا نظام د امریکا حمایت نه کوم زه وایم چې د امریکا اشغالګر روسان اشغالګرو کنو مبین سعید چکری ورور مهرباني وکړه سوال ته راشه یا وانجل کای په قمچینه وهی دا او په خپل سوټای ورته خصه نه رو خزه وهی په یو ویزا باندې هغه ته بمباری جنسي تیرای ور سره کوي چکری صاحب مهرباني وکړه د شاروالۍ واسکټ د ماچول مهرباني وکړه مایک مخلاص کوي چکری صاحب مایک مخلاص کوي زاهد افغان صاحب د تا یو بل سوال پاتې او چکری صاحب کدي زاهد افغان سوال پورې د مایک خلاص کاغه د کیبل به شاهین جنرال صاحب مننه از ما بل سوال د قاری صاحب نه پاتې شو ډیره مننه قاری صاحب د انسانانو جوړ کړی قانون لکه دیموکراسي چې ده یا جمهوریت چې ده دلته د هر سړي ته د رای حق ورکړی ده د الله قانون ولې هر سړي ته د رای حق نه ده ورکړی چې هر سړی نشي کولی چې د زعیم په ټاکنو کې سهم ولري که د دې جواب راکړي زاهد صاحب محترم ډېر بهترین سوال مو وکولو که چېرته موږ یو چا نه سوال وکوو چې تاسې په کلي کې روغتون جوړ کړی ده کلینیک مو جوړ کړی ده تاسې د کلینیک دپاره سرطبیب یا د کلینیک دپاره ډاکټران په کلي کې په انتخاباتو ټاکئ که په مسله کې ټاکئ تاسې په کلي کې مکتب جوړ کړی د مکتب دپاره معلمان استادان په انتخاباتو ټاکئ که په مسله کې ټاکئ تاسې د خپل جماعت دپاره ملا امام دپاره انتخابات کوئ ولې په خپل کلي کې د ملا امام دپاره انتخابات نه کوئ خو هغې دپاره هم انتخابات وکوئ چې کوم سړی خوښ وي د ټولو په خوښه به لمونځ پسې کېږي ولې د ډاکټر دپاره انتخابات نه کوئ ولې د معلم دپاره انتخابات نه کوئ ولې د نورو مسلکونو دپاره انتخابات نه کوئ ولې د یو انجینر دپاره انتخابات نه کوئ چې تاسې د هیواد د زعیم دپاره انتخابات کوئ ولې دا د هیواد د مشر ټاکل د هیواد دپاره د زعیم ټاکل دا خو یوه علیا لویه دینی مسئله ده یوه لویه دینی مسئله ده د دین سره اړخ لري د دین سره تعلق لري موږ مسلمانان یو سیکولران نه یو چې دین
د سیاست نه جدا وبولو. موږ عقیده دا ده چې دین او سیاست یو دي. موږ د اسلام په تاریخ کې د موږ د جماعت امام هغه به د جنگ قومندان هم و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې د نبوي مسجد امام نه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوي مسجد امام هم و. په جنگ بدر کې د ټول جنگ اعلی سر قومندان هم و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې د جمعې خطیب هم و. ترڅنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه احد کې د جنگ اعلی سر قومندان هم و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قضایا او د حل کولو لپاره قاضي هم و. جمعات کې بل منځ ته مخته کېدو، امام هم و، ملا هم و. په ترڅنګ د مدني د مدینه منورې د ریاست، د مدینه منورې د خلافت او د اسلامی نظام رئیس هم و، مشر هم و. دا د اسلام تعلیم ده. همداسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جماعت کې امام هم و. د خلکو دینی مسائل به هم حل کول، منبر به تقریر او بیان او وعظ هم کولو. او ترڅنګ خلیفۃ المسلمین هم و، د جنگ اعلی سر قومندان هم و، او د ټولو مسلمانانو امیر هم و. همداسې عمر رضی الله عنه، همداسې علي رضی الله عنه، همداسې عثمان رضی الله عنه، همداسې د اسلام په تاریخ کې خلفا وګورئ. دا خو چې کله لویدیځوالو عثماني خلافت ړنګ کړو، د عثماني خلافت د ړنګولو نه وروسته دوی د مسلمانانو په ذهنونو کې دغه سوال واچولو چې ملا او طالب او عالم د سیاست سره څه کار ده؟ دا کار خو د ډاکټر ده، دا کار خو د انجینر ده، دا کار خو د هغه چا ده چې هغه د لویدیځ د کوم پانتون نه فارغ شوی وي. دا یو پوچه مفکوره ده، دا یو غلطه مفکوره ده. سیاست د ډاکټر کار نه ده. سیاست په اسلامی هیواد کې سیاست کول دا دی یو انجینر کار نه ده. دا د هغه چا کار ده چې هغه د اسلام نه خبر وي. ځکه دا اسلامی هیواد ده، دا یو اسلامی ټولنه ده. دلته به د هر څه نه مخکې اول ته د اسلام نه خبر وي. ته به داسې یو څوک نه وي چې ته علم تر کیف نشي ویلی. بیا ته محمد نور چیلنج تا اوسه پورې هم په ځای نه کړو. ته محمد نور ورته ویلی چې یو علم تر کیف دې ماته ووایي، زه د ده سره د ملاتړ کوم او هر څه دې د منم. هغه د یو علم تر کیف د اوسه پورې ونه ویلی. تر اوسه پورې یو سورت د قرآن د څیخ نه ده ویلی. بله ورځ زمان الله ګذر خبرې خو تاسې واورېدې، هغې خبرې تاسې د ده خطبه خو تاسې واورېدله. الحمدلله کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. دغه الفاظ هم نشي ویلی. دا خلک دومره د دین نه خبره دي، او دا بیا په یو اسلامي هیواد کې د مسلمانانو واکمنان ځانونه بولي. په یو اسلامي هیواد کې، دا اسلامي هیواد ده، دلته که د مسلمانانو واکمن څوک جوړېږي هغه په اسلام خبر وي، د اسلام د دین عالم به وي، د اسلام نه مکمل معلومات لري. دا د سکولرانو ملک نه ده، دا د یهودانو د نصرانیانو یا د بل دین خلکو ملک هیواد نه ده، دا د مسلمانانو هیواد. همدا دلیل ده چې دوی په انتخاباتو ټینګار کوي او دوی د دغې لارې نه واک ته ځان رسول غواړي. اسلام څه حکم کوي؟ اسلام دا حکم کوي چې رايه د یو فاسق او فاجر او رايه د یو عالم او په دین باندې او اسلام باندې په اسلام او دین ته وفادار سړي دا کله هم برابر نه دي. قرآن کې الله تعالی فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن کې الله تعالی فرمایي ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون واكثرهم الكافرون واكثرهم الفاسقون ولكن اكثرهم لا يشعرون. قرآن کې د اکثریت لپاره دغه الفاظ استعمال شوي دي. په دیموکراسۍ کې او په جمهوریت کې اکثریت پریکړه کوي. څه چې اکثریت وایي هغه به ویل کېږي.